السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ختیریږي. ناظرین کرام، څلور اهم ډیولپمنٹ په پاکستان کې شو دي. نن درته د هغې په حوالې سره وایم چې په دې ډیولپمنٹ پسې شاته د چا لاس او دا ډیولپمنٹ څرنګه شو دي. د ټول نه اول درته دا وایم چې د ډیپټي پرایم منسټر یو وحده چې کومه ده په پاکستان کې کریټ شو ده، یعنی رایسته شو ده. د پاکستان په آئین کې نه وه، خو دا وحده چې کومه ده دا ځل د حکومت رایستې ده. په دې پسې شاته اخر څه شوي په کوم ځای کې دا وحده چې کومه ده کریټ کړی شو ده، په کوم ځای کې دا وحده جوړه شو ده، او په دې پسې اخر څه محرکات او د دې د وجې نه د چا په منځ کې جګړه جوړه شو ده. دا به هم درته وایم. د دې سره سره دا هم وایم چې بابر اعظم صاحب د چا نه ریکویسټ کړی دی او د عمران خان صاحب په حوالې سره، او دا ریکویسټ دی ولې کړلی چې عمران خان صاحب زما هیرو دی او دا دی بار کړی شي. د دې په حوالې سره هم ډېر اهم ډیټیل دی، هغه ستاسو مخکې تږدم. د دې سره سره ته د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومه دی هغوی پرون په اسمبلی په فلور باندې چې کومه خبرې کړلي د هغې انالیسس به هم کوو او پای کې هغوی ډېرې اهم خبرې کړلي، هغه هم ستاسو مخکې تږدو او هغه به کنیکټ کوو د یو بل سره، یعنی یوه واقعه به د بلې واقعې سره کنیکټ کوو چې اخر په ملک کې دا څه روان دي. خو د ټول نه اول راځو دا درته وایم چې د پاکستان مسلم لیگ نون او ملیټري لیډرشپ چې کومه ده یا زمونږ پوځي قیادت چې کومه ده د دوی په منځ کې چې کومه فاصلې دي هغه اوس زیاتې شوي دي. یعنی مخکې تاسو دا وپېژنئ که مخکې چېرته د دوی په منځ کې دا فاصلې دومره وي، نو دا فاصلې اوس دومره زیاتې شوي دي. دا فاصلې د څه وجې نه زیاتې شوي دي؟ د دې اصل وجه دا ده چې په ډرایینګ روم کې دننه یو ډسکشن شوی دی او د هغې ډسکشن چې کله جاتې عمرې ته یعنی آل شریف ته پته لګېدل ده، نو هغې د هغې په ریسپانس کې ډبل د هغې ریزلټ چې کومه دی هغه ورکړی دی. نو د هغې نه اوس دا خبره معلومیږي چې د دوی په درمیان کې دا تعلقات چې کومه دي دا خراب شوي دي. دا به مخکې زه ستاسو سره په دې ویډیو کې ډسکس کوم. زمونږ ملیټري لیډرشپ چې کومه دی د هغوی په ذهن کې دا خبر و چې دا دیو چې کومه کسان چې کومه د دیو په هغې باندې احسانات کړلي، یعنی د دیو پیشو چې کومه دی هغه اوس دیو ته میو میو کوي او هغه پیشو د دیو چې کومو فارم 47 دیو هغې پیشو ته ورکړ وه. د دې سره سره هغې د دیو مقدمات ختم کړي وو، په دیو باندې چې کومه جرمانې وې هغه جرمانې د دیو ختمې کړې وې او دوی یې د عدالتونو طرف نه هم انوسنټ قرار کړي وو. د دې سره سره چې کومه دی د دوی سزاګانې هم ختمې کړې وې. دوی ته یو پیر حکومت ورکو، هغه حکومت دوی وچلاو، د هغې نه بعد دوباره چې کومه دی هغې ته دوباره حکومت ورکو. خو د دې هر څه باوجود دا کوم احسانات چې په دوی باندې کړي وو، د دې هر څه باوجود هغه چې کومه دی دوی ته بیا خپلې سترګې رایستلې دي. یو طرف ته خو دا ماحول اوس چې کومه دی روان دی جوړیږي چې دا کومه موجوده نظام چې جوړ کړی شوی دی، دا نظام چې کومه دی چلېدو والن دی او ډېر زر به دا نظام ختم شي. او دا نظام چې کومه دی دا یو فیک نظام دی، جعلي نظام دی او یو دروغجن نظام دی. او دا هم ویل کېږي چې کومه حقدار دی هغې ته د هغې حق واپس شي، یعنې چې چاته منډیټ میلاو شوی دی، چاته ووټ میلاو شوی دی، هغې ته د حکمراني دوباره ورکړی شي. دا خبره صرف د پاکستان تحریک انصاف او نه د حکومت اتحادیان کوي، بلکې مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومه دی پرون د اسمبلی په فلور باندې هغې دا ویلي دي او هغې دا ټوټل چې څومره پارټیانې دي په پاکستان کې دننه هغوی ته هم ویل دي او د دې سره سره هغې دا هم ویل دي چې دا هر څه چې کومه دی دا اسټبلیشمنټ کوي او د هغې د وجې نه چې کومه دی مخ زمونږ تورېږي. او هغه ویل چې دا ټوټل سیاستدانانو مخ تورېږي، صرف زما نه ستا نه د بل نه، بلکې چې څومره سیاستدانان دي مخ د هغې تورېږي. عوام چې کومه دی سوالونه د هغې نه تپوسونه کوي او دا هر څه چې کومه دی دا په موږ باندې اسټبلیشمنټ کوي. هغې ویل چې دا هر څه روان دي د 15 کلونو نه، هغه چې دا ځل چې کومه دی د هر څه لږ زیات شوی دی د 4 کلونو نه. او دا ځل صرف هغه کسانو ته فارم 47 میلاو شوی دی کوم خلک چې جی ایچ کیو ته تللي او په جی ایچ کیو کې هغوی حاضري ورکړله. بیا مزید هغې ویل چې الله دې ونه کړي چې زما دا خبر دې صحیح وي، خو هغې ویل چې خبر دا دی زما سره چې د پاکستان اسمبلی چې کومه دی هغه دا ځل خرڅې شوی دی او اخیستی شوی دی. دا هغې دا الزام هم لګول دی او دا هغې سیده چې کومه دی اسټبلیشمنټ ته مخاطب وو. بل طرف ته د بلوچستان اسمبلی چې کومه دا ډېر زیات سنسیټیو صوبه هم ده او دلته چې کومه لیډرشپ دی هغه هم په زور او شور سره دا اوازونه کوي چې د دوی منډیټ چې کومه دی دا هم پټکولی شوی دی، یعنې د دوی په منډیټ باندې هم ډاکه اچولی شوی ده. بل طرف ته مولانا فضل الرحمن صاحب دا هم ویل چې د 2 کاله د تجربې نه بعد دا خبره یعنې دې حد ته موږ را رسېدلي چې ملک زموږ کومه دی دا یو غیر محفوظ دی او په ځینې اضلاعګانې یعنې ځینې داسې
ضلعي دي په خیبر پښتونخوا کې هغې د ټانګ او د نورو ضلعو نومونه اخیستي دي چې هلته کله ماښام شي یعنې تیاره د ماښام خوره شي نو هلته مارکیټونه بند شي او کوم کسان چې زموږ محافظ دي نو هغه ځان محفوظ ځایونو ته ورسوي او نان اکټیو سټیټ اکټیویټر چې کومه دي د هغې راج هلته شروع شي او چې هغه څه غواړي بیا هغه وي او هلته دا حالات چې کومه دی روان دی دا هر څه چې کومه دی دا پرون په نیشنل اسمبلی په پلور کې په دې باندې بحث شوی دی مولانا عبدالرحمن صاحب چې کم وخت کې تقریر کولو نو هغې دا هم ویلو په د خپل تقریر کې چې پاکستان تحریک انصاف ته د اقتدار واپس کړی شي ځکه چې دا د پاکستان لارجر پارټي ده د وخت کې او کومه منډیټ باندې چې ډاکا اچولی شو ده هغه منډیټ دې هم واپس کړی شي او چې کوم کسانو په د فارم 47 په ذریعه راغل دي نو هغوی ته شرم هم پکار دی دا هم هغوی په دغه وخت کې چې دا کسان موجود نو دوی ویلې خو د مزې خبره ناظرین کرام دغلته دا وه چې څومره سرکاري کسانو یا چې کومه د حکومت اتحادیانو یا د حکومت کسانو هغوی دې ته هېڅ قسمه جواب نه ورکړی او دوی بالکل خاموش وو یعنې هغه پن ډراپ والا ساوند چې کومه دی هغه هم هلته دوی نه کړی او د دې سره سره چې کومه دی تر اوسه پورې ملټري لیډرشپ چې کومه ده د دې تردید هم نه دی کړی چې آخر د مولانا عبدالرحمن صاحب چې کومه الزامات لګول دي دا رښتیا دي یا غلط دي ځکه چې مولانا عبدالرحمن صاحب چې کومه دی هغه براهي راست سیده چې کومه دی هغه ملټري لیډرشپ ته مخاطب و ځکه چې زموږ په سیاستدانانو کې خو داسې قوت نشته داسې طاقت نشته په هغوی کې چې هغې ته څوک مخاطب شي او دارنګې خبرې هغې ته څوک وکړي پرون مولانا عبدالرحمن صاحب چې کومه ملاقاتونه کړلي دا ملاقاتونه ډېر زیات اهم دي او دا ملاقاتونه ځکه اهم دي چې دا به مخکې ډایرکشن اوس ظاهروي چې حالات کم طرف ته روان دي او په راتلونکي وخت کې به څه کېږي مولانا عبدالرحمن صاحب چې کومه دی د بریسټر ګوهر صاحب سره ملاقات کړی دی بریسټر ګوهر صاحب چې کومه دی دا وخت د پاکستان تحریک انصاف چیرمین دی باني چیرمین خو عمران خان صاحب دی اوس بار چې کومه دی بریسټر ګوهر صاحب دی د دې سره سره د اسد قیصر صاحب سره دی ملاقات کړی دی او اسد قیصر صاحب تاسو پیژنئ چې دا د پاکستان سابقه چې کومه نېشنل اسمبلی سپیکر هم و او دارنګې دا ډېر سینیر سیاستدان هم دی او د دې حالات تاسو په هغه وخت کې هم لیدلي چې کله دوی او د دې سره سره پرویز خټک صاحب چې کومه دی په یو ځای کې موجود و او پرویز خټک صاحب چې کومه دی یو بلې پارټۍ اعلان وکړو خو دوی هغه خپل خبره باندې قایم او دایم پاتې شو او پاکستان تحریک انصاف ته خیر باد ونه ویلو دارنګې د مولانا عبدالرحمن صاحب چې کومه دی د اپوزیشن لیډر عمر ایوب صاحب سره ملاقات شوی دی خو مزې خبره دا ده چې مولانا عبدالرحمن صاحب په خپله راغلی دی او د عمر ایوب صاحب په نشست باندې یعنې د هغې په سیټ باندې د هغوی سره ملاقات کړلی د دې خبرې نه اندازه لګي چې معاملات کې څومره بهتري راغله او د دې دواړو پارټیانو په منځ کې چې کومه دی دا معاملات چې کومه دی یا ملاقات چې کومه دی دا کومه بهترۍ طرف ته روان دی او یقینا دا معاملات چې کومه دا به د دوی په منځ کې راتلونکي وخت کې ډېر زیات بهتر وي اوس راځو مخکې درته دا وایم چې مولانا عبدالرحمن صاحب اعلان کړی دی او اعلان هغې د ملین مارچ کړی دی او د ملین مارچ اعلان هغې په هغه ورځ باندې کړی دی چې په کومه ورځ باندې په پاکستان کې دوه ارادي یعنی دوه قسمه سوچ خلک لري دوه قسمه سکول اف تاټس دي یو حکومت او ملټري لیډرشپ د طرف نه یو سوچ دی او بل د پاکستان تحریک انصاف او د عوامو سوچ دی او هغه ورځ د 9 مئی په حواله سره یعنی 9 مئی او 2023 کې چې څه شو دي په هغې باندې د پاکستان تحریک انصاف جدا موقف دی او د ملټري لیډرشپ یا د اسټبلیشمنټ او د حکومت چې کومه دی جدا موقف دی مولانا عبدالرحمن صاحب چې کومه ملین مارچ د 9 مئی په ورځ باندې اعلان کړی دی اول مارچ به دوی په کراچۍ کې کوي او دویم مارچ به دوی په پېښور کې وي او یو بله خبره هم تاسو په ذهن کې دا یاد وساتئ دا ډېره زیاته اهمه هم ده او په دې وخت کې ډېره زیاته مهمه په دې وجه ده چې مولانا عبدالرحمن صاحب او د عوامي پارټۍ رهنما ایمل ولی خان صاحب مخکې دا ویلي دي چې 9 مئی چې کومه دا یو فعال پلیګ اپریشن و او چې څرنګې دا ریپرزینټ کېږي څرنګې دا ظاهره کېږي څرنګې دا بیانېږي دارنګې دا چې 9 مئی دا کوم اپریشن و دارنګې دا نه و بل درته دا وایم چې د 9 مئی په حواله سره عمران خان صاحب ته یا پاکستان تحریک انصاف ته دا ویل کېږي چې تاسو معذرت وکړئ خو عمران خان صاحب د هغې په حواله سره پرون ویل دي چې نه خو 9 مئی موږ کړل ده او نه به موږ د 9 مئی په حواله سره څه قسمه معذرت کوو دا هم ډېره مهمه خبره هغوی پرون کړله چې نه خو 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کړله نه پاکستان تحریک انصاف د دې حصه وه او نه به دوی د 9 مئی په حواله سره معذرت وکړي عمران خان صاحب پرون په جیل کې د میډیا سره خبرې کولې نو د هغې دا خبرې چې کومه دي دی
په درمیان کې بندي کړلي او د بندي کړی هم دي، خو د دې سره سره چې کومه ده شور شرابه هم په دغه ځای کې شو ده او چې څومره جرنلستانو سره د خبرې کولې، هغه جرنلستان چې څومره دي هغه جرنلست هم د جیل نه بار ته رایستل دي. او دا شور شرابه په هغه وخت کې وشو چې کله د عمران خان صاحب نه دا سوال وشو چې باجوه صاحب ویلي دي چې هغوی چې کومه دي هېڅ هم نه دي کړ او هغوی په قرآن باندې لاس کېښودلی دی او قسم یې چوت کړی دی او هغه پوره سټوري چې کوم وه، کهاني چې کوم وه، هغه تاسو د شامي صاحب نه اورېدلې وه. د هغې په جواب کې عمران خان صاحب ویلې چې جنرال باجوه صاحب چې کوم دی دا یو دروغجن انسان دی او د دې نه بل غټ دروغجن انسان کېدلی نه شي. بیا یو بل خبره هغوی چې کومه ده په دې شور شرابه بیا شروع شوه او د هغې نه بعد چې کومه پولیسو او د جرنلستانو دوی د عمران خان صاحب په منځ کې، د پولیس او د جرنلستانو په منځ کې چې کومه ده دا حایل شو، یعنې دوی په منځ کې راله او دوی ټیم کې شور شرابه شروع شوه. خو په دې شور شرابه کې دننه عمران خان صاحب یو خبره خپله مکمله کړه او خبره هغوی دا مکمله کړه، هغوی ویلې چې په ما باندې کومه قاتلانه حمله شو ده، هغه یو ځل بیا هغوی دا ویل چې دا فیصل نصیر صاحب کړله او فیصل نصیر صاحب ته چې کومه ده د بره نه حکم ملاو شوی و او دا حکم چې کومه دی د جنرال باجوه صاحب د انتظامیه د طرف نه هغوی ته ملاو شوی و. نو د دې نه بعد چې کومه دی فوري طور باندې چې کومه دی عمران خان صاحب چې کومه دی هغه د جرنلستانو نه جدا کو او پولیس په دې منځ کې راله او عمران خان صاحب خپل بیرک ته بوته او جرنلستان چې کوم دوی بار راویستله. اوس راځو ډپټي وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب په حوالې سره درته وایم. دا خبره تاسو خپل په ذهن کې او په دې باندې پوهه هم شئ چې ډپټي پرایم منسټر یا ډپټي وزیر اعظم دا عهده چې کومه دا ولې کریټ کړل شوه، د دې ضرورت ولې پیدا شو او سره سره د دې دا هم ویل کېږي چې د دې به آئیني قانوني طور باندې د څه حیثیت هم نشته او نه به د دې عهدې والا سره څه داسې اختیارات وي. خو آخر دا چې کومه دا ولې کریټ کړل شو، دا ولې جوړه کړل شو، دا او ولې اسحاق ډار صاحب چې کومه دی دا پرایم منسټر ډپټي پرایم منسټر جوړ شوی دی، د دې سره سره په دې خبره باندې هم سوچ دی او دا هم وپېژنئ چې ډپټي پرایم منسټر چې زموږ کومه دی اسحاق ډار صاحب هغوی سینیټر دی، یعنې هغه ایم این ای هم نه دی، هغه د پارلمان حصه هم نه ده، یعنې هغه د سینټ حصه ده، خو د هغې باوجود چې کومه دی ډپټي پرایم منسټر جوړ کړی شوی دی. د دې سره سره یو بله خبره چې کومه ده هغه ډېره زیاته اهم دا ده چې دا نوټیفیکیشن چې کومه ده دا د اتوار په ورځ باندې شوی دی او دا نوټیفیکیشن په وخت کې شوی دی چې کله شهباز شریف صاحب یعنې پرایم منسټر چې کومه دی دا په ورلډ اکنامک فورم سعودي عرب ته تللی و او د هغې په عدم موجودۍ کې چې کومه دی آنن پانن چې کومه دی دا نوټیفیکیشن جاری شوی دی او دا نوټیفیکیشن چې کومه دی د اتوار په ورځ باندې جاری کړی شوی دی. اوس راځو زه تاسو په دې خبره باندې پوه کوم چې دا ولې اصل شو دی، ځکه چې ډپټي وزیر اعظم خو دی نشه جوړی دی، د یو وزیر جوړی دی شو خو ډپټي وزیر اعظم نشه جوړی دی ځکه چې دیو سینیټر و، دیو چې کومه ده ایم این ای نه و. خو یو خبره چې کومه ده هغه دا شو ده چې په ډرایینګ روم کې یو ډسکشن شوی دی او په دې ډسکشن کې دا خبره مخې ته راغله وه چې انور کاکړ صاحب چې کومه دی دا به ډپټي پرایم منسټر جوړیږي او ډپټي پرایم منسټر جوړېدو د مقصد دا و چې دوی څه غوښتل چې هغه د هغوی په ذریعه باندې دوی اچیو کړي، یعنې حاصل کړي. خو د دې سره سره محسن نقوي صاحب چې کوم دا هم یو تګړه امیدوار و، انور کاکړ صاحب چې کومه د هغې نه زیات تګړه امیدوار و دې لپاره، خو محسن نقوي صاحب چې کومه دی هم یو امیدوار کېدی شو. دا خبره لا په درمیان کې وه، په دې باندې ډسکشن کېده چې انور کاکړ صاحب جوړ کړی شي یا محسن نقوي صاحب جوړ کړی شي. خو په دغه درمیان کې چې کومه دی اتوار ورځ وه او ورکینګ ډے ته انتظار کېدو. د ورکینګ ډے نه مخکې دا خبره جات عمره ته ورسېده، یعنې علي شریف ته، نواز شریف صاحب ته ورسېده یا د هغوی نور خاندان ته ورسېده. نو نواز شریف صاحب چې کومه په دې باندې ډایرکټ ریسپانس ورکو او هغې ریسپانس آنن پانن دا ریسپانس ورکو. هغوی ډپټي پرایم منسټر چې کومه دی یو سینیټر چوز کو، ځکه چې هلته انور کاکړ صاحب چې کوم دا سینیټر و نو دیو هم یو سینیټر چې کومه دی راواخیستو، ځکه چې د دیو په ذهن کې دا وه چې مقتدر حلقې چې کومه دی هغه سینیټر چې کومه دی پرایم منسټر ډپټي پرایم منسټر جوړی، نو دیو هم اسحاق ډار صاحب یو ډپټي پرایم منسټر چې دوی جوړ کړه هغه هم یو سینیټر و. نو د هغې د وجې نه دوی آنن پانن د اتوار په ورځ باندې او په عدم موجودګۍ کې د وزیر اعظم هغې چې کومه دا نوټیفیکیشن جاری کوم. اوس راځو د بابر اعظم صاحب په حوالې سره درته وایو چې بابر اعظم صاحب د چا سره ملاقات کړی و او دوی دا ملاقات ولې کړی و، د هغې نه پس د دوی او د محسن نقوي صاحب په منځ کې اختلافات ولې راغلي و. کله چې د پاکستان ټیم کاکول اکیډمۍ ته لاړې او محسن نقوي صاحب چې کومه د دوی ملاقات د آرمي چیف سره وکړو،
او دا خبر چې کوم دی افتخار شیرازي صاحب چې کوم دی دا د ډان بیرو چیفز دی هغوی دا خبر چې کوم دی بریک کړی دی او هغې مارکیټ ته دا خبر راوړی دی. هغه ویلي چې بابر اعظم صاحب چې کوم دی آرمي چیف صاحب ته ډېر همبل طریقې سره یعنې ډېر معجزانه مؤدبانه طریقې سره هغوی آرمي چیف صاحب ته وویلې چې عمران خان صاحب چې کوم دی دا د پاکستان هیرو دی دا زمونږ هیرو دی او د کرکټ په دنیا کې دا یو بېتاج بادشاه دی. هغه ویلي چې دا ښه نه ښکاره کېږي یا موږ ته دا ښه نه لګي چې زمونږ آیډیل دی په جیل کې وي او چې کله دا میټینګ ختم شو یعنې هغې دا غوښتل چې عمران خان صاحب د بار راشي. چې کله دا میټینګ ختم شو نو نقوي صاحب چې کومه دی هغې ډېر په غوسه کې و او هغې بابر اعظم صاحب ته وویلې چې اخر دا تاسو ته چا ویلې چې تاسو دا خبره وکړئ چې تاسو آرمي چیف ته وایئ چې عمران خان صاحب د بار راشي او عمران خان صاحب چې کومه دی دا د پاکستان هیرو دی او صرف د پاکستان نه بلکې د پوره دنیا هیرو دی او د کرکټ په دنیا کې یو بېتاج بادشاه دی. نو د دې په حوالې سره که زه درته ووایم زیات ډیټیل خو نه دی راغل خو د پاکستان عوام چې کومه دي هغه ټوټل وسپویدل دي هغو کې شعور راغلی دی دا شعور چې کومه دی د عمران خان صاحب په دوی کې راوستی دی. اوس هر یو سړی چې کومه دی دا پړه لیکه دی یعنې پخوانی زمانه ده چې ته به په زور باندې په کسانو باندې پریشر راولي هغه به خبره نه کوي خبره به ته څه کړي دباو کوي چې څومره کوشش کوي خو اوس خبرې نه دباو کېږي یعنې هر سړی پړه لیکه دی هغه ته دا اندازه ده چې د کم کس کم ځای دی په کم ځای کې هغه ته پکار دی د چا څونه اختیارات دي او هغه ته څونه اختیارات استعمالول پکار دي. دارنګې د عارف حبیب صاحب په حوالې سره هم چې کومه دا انویسټیګیشن روان دی چې هغوی ته چا ویل دی چې په دې دغه پلیټ فارم باندې دوی د وزیر اعظم صاحب نه دا ریکویسټ کړی دی او دوی چې کومه دی ډایرکټ مخاطب و آرمي چیف صاحب ته چې عمران خان صاحب چې کومه دی د هغې سره د خبره وشي د هغې سره د ډسکشن وشي د هغې سره د ډایلاګ وشي. نو دا سچویشن دی زموږ د ملک دا هر څه روان دي. نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان.